الحمد لله الذي حرم الفواحش والذنوب ولعن في خلقه الراكب والمركوب وأعد لهما في الآخرة نار ملهوب وللحافظين فروجهم ماء مسكوب الذين عملوا الصالحات لله المحبوب وهو العفو والتواب على من يتوب لا إله إلا هو رب الشروق والغروب وصلى الله على محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين الذين لا خوف عليهم ولا هم محزونين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشباب شعبة من الجنون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمو عزتمنو نن بستاس سره په داسې موضوع باندې خبرې کوو چې د هغه عنوان دی د ځوانۍ ساتنه. عزتمنو نن سبا هر څوک د خپل ځوانۍ سره په تکلیف دی، د خپل ځوانۍ ساتنه نشي کولای. نارینه د ځوانۍ ساتنه، زنانه د پیغلتوب ساتنه ورته ډیره ګرانه جوړه شوې او هر څوک دا غواړي چې خپل ځوانۍ وساتي او هر پیغله دا غواړي چې د خپل پیغلتانه ساتنه وکړي. دا یو ډیره ضروري او مهمه موضوع ده ځکه نن سبا معاشره ټوله د ځوانانو او د پیغلانو سره بدبوداره او خرابه ده. درڅو چې دغه دوو د ځوانۍ ساتنه نوي کړي معاشرې ته سکون، آرام، راحت هیڅکله نشي نصیب کېدلی. نو د ځوانۍ ساتنه به څنګه کیږي درڅو چې د هغه ګناهونو په ډاګه مخنیوی ونسی، بدوالی بیان نسی چې کم ګناهونه نن سبا په ځوانانو کې موجود دي نو د هغه مخنیوی نسی کېدلی. که دا زموږ خبرې څوک څنګه هم ګڼي پروا نشته ځکه موږ په ډاګه توګه په دغه موضوع کې، په دغه خپرونه کې هغه ګناهونه چې هغه باندې نن سبا ځوانان یا نن سبا پیغلانې په اخته دي په ټینګه سره بیانوو، د هغه بدوالی بیانوو چې هغه په دې پوه سي چې دا ګناهونه څومره ناوړه عمل دی، څومره سخت د عذاب مستحق عمل دی، په دنیا کې څومره خرابي ده او په آخرت کې به څومره تاوان او نقصان وي. هغه ګناهونه لکه بدنظري، مټوهنه، زنا، لواطت، شراب څښنه او داسې نور حرام کارونه، پر دې ټولو باندې به تفصیلي بحث کوو. امید دی چې تاسې واورئ او د دا ناوړه عملونو څخه خپلې ځوانۍ وساتئ. او دغه ګناهونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د وینو او خزندو په شان روان دي او د دې اخلاق خوړونکي دي. دا هغه ګناهونه دي چې مخکې امتونو کې به دا یوه ګناه وله خو د هغه په سبب هغه هلاک او تباه او برباد شوله. خو افسوس، ډېر افسوس چې نن سبا د دې امت خلق او ځوانان خلور او مخور پتنګان په داسې ناوړه عملونو باندې او دندو باندې اخته دي چې هغه د به یو د سلیم مزاج انسان عقل حیران پاتې سي. نو د دې مخنیوی به په ټولو سره کوو. موږ به په دې هکله په ډاګه معلومات درکوو او تاسو په اورېدو باندې ځانونه مه ستړوئ او د نورو سره هم شریکوئ درڅو چې زموږ ځوانان او زموږ پیغلانې د دغه ناوړه عملونو څخه خپل ځانونه وساتي او د معاشرې دپاره یو ښایسته او خوش اخلاقه او د ښه کردار فضا ورکړي. محترمینو د دې مخنیوی هلته کېدلی سي چې اول خدای دا وپېژني چې دا عمل څنګه عمل دی، د دې سزا به څومره وي، د دې عذاب به څومره وي. په دې هکله زموږ کتاب څه وایي، زموږ شریعت څه وایي، زموږ رب العالمین څه وایي. دویم، خپل ځان، خپل زړه به هغه رب العالمین ته حواله کوي، تسلیم کوي. کوم ذات چې زموږ دپاره دا در و دیوال، دا فضا او کوم ذات زموږ ستاسې دپاره لاسونه او پښې، سترګې او غوږونه او دا کائنات چلوي، د هغه ذات ته به
د خپل ځان او خپل زړه تسلیموي او پر خپل هغه ناوړه عملونو باندې چې کومې ګناهونه مخکې سوي دي پر هغه به په ټینګه سره توبه کاږي چې یا الله د دې څه وروسته به زه داسې ناوړه عملونه نه کوم. نو محترمو عزتمنو، د ځواني د تباهي د پیغلتوب د تباهي اوله زینه چې کومه ده هغه بدنظري. دا بدنظري یو داسې عمل دی که چیرې یو ځوان یو پیغلي پر دې نظر باندې قبضه نه کړه پیدا، د نظر پر راګرځولو باندې کامیاب او بریالی نسو، نو دا هیڅ کله د خپل ځوانۍ ساتنه نشي کولی. نو تاسې راسئ چې موږ د نظر په هکله تاسو ته معلومات درکو چې نظر څه ته وایي، کم نظر منع دی. لغوي معنا سره خو نظر هر هغه شي ته وایي چې سړی ګوري، لیکن د شریعت په اصطلاح کې بدنظري هغه څه ته ویل کیږي چې کم چاته ته ګورې یا کم شي ته ته ګورې، ستا په زړه کې یو جریان پیدا سي، ستا په زړه کې یو جذبات پیدا سي، ستا په زړه کې د هغه و طرف ته بار بار د کتلو خواهش پیدا سي، پتا کې د شهوت جذبات راپورته سي او ته هغه ته ګورې بار بار خوند ځین اخلي. هغه که یو ښځې ته ګورې او که یو هلک ته ګورې، کله غرزونو ته ګورې، که تصویرانو ویډیو فلمو ته ګورې چې په هغه کې تا ته داسې مناظر ښکاره کیږي چې ته د هغه په کتلو سره د خپلې ځوانۍ ساتنه نشې کولی. نظر دا مختلف قسمونه لري. اول بده کتنه چې انسان و داسې شانو ته ګوري چې الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم کتنه ورته ناروا کړې وي، لکه له غرزنې ته د شهوت په نظر سره کتل، نامحرمې ښځې ته د شهوت په نظر سره کتل، که څه هم هغه ښځه کوچنۍ وي یا پیغله وي یا سپین سرې وي، څه فرق نه لري په ګناهونو کې. او لڅ پس تصویرونه، فحش، روزنامې او ناکاره فلمونه کتل، د نارینه یو ښځینه یو اندام ته په شهوت سره کتل، د خلکو کورو ته کتل او خپل فرج ته بغیر عذر کتل، یعنی خپل فرج ته بغیر عذر کتل، او دې ټولو ته بدنظري وایي، کومه چې غټه ګناه ده او په عربي ژبه کښې ودې ته سوء نظر وایي. دویم ډول نظر هغه دی چې د انسان ناڅاپه اچانک یو نظر پر یو نامحرمه ښځه باندې وولېږي. د مثال په توګه یو انسان په لاره کې را روان دی، نو در سترګې ناڅاپه له غرزنې مخته سوله یا یو نامحرمه ښځه راسي، په دې مهال کې دغه انسان خپل شهوت نه کړي را بیدار او پروا پرې نه وکړي، نو نه ګناهګاره کیږي، برته ژر مخ ځنه واړوي. او که چیرې دې شهوت را بیداره کړي او بیا هغه ته په اوږده نظر سره ګوري یا بار بار ورته ګوري، نو دی به بیا په دې باندې سخت ګناهګاره وي. دریم ډول نظر هغه دی چې انسان و شانو ته په اعتبار او تفکر سره ګوري. مثلا یو انسان و اسمان ته په دې وجه ګوري چې الله جل جلاله څنګه جوړ کړی دی، ستوري څنګه پیدا کړی دي، څنګه شین کړی دي، او داسې ډول نظر کول په بل شي کې، نو په دې نظر کې ډېرې ګټې دي او ثواب هم لري، و دې ډول نظر ته نظر الاعتبار وایي. څلورم ډول نظر هغه دی چې انسان په زړه کې وشانو ته ګوري، او دغه نظر په خپل منځ کې هم په دوه قسمه دی. یو وشانو ته په اعتبار او فکر کولو سره کتل، مثلا د الله جل جلاله و عجایبو ته کتل، د شیطانو رازونو ته ګوري، کیفیات او صورتونو ته ګوري. دا ښه دی چې سړی په زړه کې همیشه دا فکر او سوچ لري چې الله څنګه اسمانونه پیدا کړي دي، الله څنګه مځکې پیدا کړي دي، الله څنګه رنګارنګ مخلوقات پیدا کړي دي، او دا فکر او سوچ وي چې د شیطان څخه څنګه ځان بچ کړم، د شیطان سره څنګه مقابله وکړم. او بل په زړه کې و حرام شانو ته کتل دي، مثلا کم شی چې الله جل جلاله حرام کړي دي په هغه کې فکر کول، د هغه امید او خواهش کول، او هغه ته په شهوت سره کتل، لکه څنګه چې په یو انسان په زړه کې د لغړزونو یا د نامحرمې ښځې ته په شهوت سره ګوري، یا د هغه سره د بدکارۍ کولو تمنا کوي، یا د هغه سره په سوچ او په فکر کې زنا او بدکارۍ کوي، یا په سوچ فکر کې ځانو سره پریستلی وي، داسې رنګارنګه فکرونه چې څنګه به د چا سره تعلق جوړ کم، څنګه به د هغه سره ملګري وکړم، څنګه به هغه سره یو ځای سم، څنګه به د هغه سره موج او مستیانې وکړم، دا هم
لویه ګناه ده. هم دغه نظر د شیطان لعین دوکې او وسوسې دي. نو که چیرې ته د دغه زړه د بدنظرۍ څخه ځان ونه ساتې، د زړه د بدنظرۍ څخه، د وسوسو څخه، د تصوراتو د فکرو د سوچو څخه خپل ځان راون نه ګرځې، نو هېڅکله ته بیا د خپلې ځوانۍ په ساتنه باندې نسې کامیابه کېدلی. پنځم ډول نظر هغه دی چې انسان یو شي ته په تعجب او په حیرانتیا سره وګوري. لکه څنګه چې په پښتو کې دا ځینې خلک سره وایي چې زما و شي ته ډېر په تعجب سره مه ګوره، داسې نه وي چې راسه نظر یې کړې. او کله چې انسان یو شي ته وګوري، هغه شی د ده پر زړه باندې ولګېږي، ده ته ښایسته معلوم سي. هغه که په ښه نیت ورته وګوري، که و بد په بد نیت ورته وګوري، دا یو قسمه په نظر کې اثرات دي، نو هغه نظر و هغه شي ته ولګېږي، هغه ته ضرر او تاوان ورسېږي. ځکه په تواتر حدیث سره دا ثابته ده، العین حق. دا د حدیث دی په بخاري شریف کې، د حدیثو په ټولو کتابونو کې راغلی دی چې نظر حق دی. بله ورځ مې موږ په دې باندې پر نظر باندې یو تفصیلي مسله بیان کړې وله، نو بیا یو عالم د هغه جواب کړی و چې نظر نسته. زه ډېر ورته حیران شولم چې دې پسې هم خلک روان دي او خلک د ده خبرې اوري. څومره ناپوه خلک دي چې هغه به د ده خبرې او بیانونه اوري. ځکه چې د العین حق کومه تشریح او تفصیل وکړله چې ودې ته به یو ماشوم هم حیران پاتې سي. وایي چې په حدیثو کې العین حق راغلی دي، د دې مقصد دا دی چې کتل حق دي. ګوره ته دا یو شی ګورې، هدې معلومیږي اسمان معلومیږي، مځکه معلومیږي، ستوري معلومیږي، خلک معلومیږي، موټران معلومیږي، د دې مقصد دا دی. نو مړی د الله بنده، د دې د بیانولو څه ضرورت دی چې لیدل حق دی؟ د لیدلو دپاره هم د بیانېدو ضرورت شته. دا ټولې دنیا ته ور معلومه ده چې هدې هر شی معلومیږي. د دې د بیانولو څه ضرورت دی چې نظر حق دی، یعنې هر شی معلومیږي؟ دا خو هر چا ته د دې دپاره د حدیث څه ضرورت دی، د دې دپاره د بیانېدلو څه ضرورت دی؟ دا خو چې هر کوچنی پیدا سي درته ور معلومیږي چې دا د هر شی معلومیږي. دا اوس دلیل دی؟ نه عزتمنو. لکه څنګه چې الله جل جلاله په مختلفو شانو کې اثرات پیدا کړي دي، په زارو کې د وژلو اثرات، په اور کې د سوځلو اثرات، په اوبو کې د ډوبېدو اثرات، دغسې په مختلفو شانو کې مختلف اثرات پیدا کړي دي، دغسې په نظر کې هم د الله جل جلاله یو خاص اثر پیدا کړي. نو د دې څه انکار کول په دوو ګوتو المر پټول وي. نو دلته زموږ بیان د بدنظرۍ سره دی، پر دا نورو به ډېر تفصیلي نه ځو. د بدنظرۍ چې هغه نظر چې د انسان په جسم کې حرارت پیدا کوي، انتشار راپورته کوي، خواهشات پیدا کوي، د ده ځوانۍ د دې پیغلتوب په خطره کې اچوي، د داسې نظر په هکله زموږ رب العالمین، زموږ رب او زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ تاسې راسئ چې ورته غوږ شو. الله جل جلاله څومره په صریح سره ویلي دي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان الله خبیر بما يصنعون. چې ای نبی صلی الله علیه وسلم وخپل مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه لاندې وساتي، خپل سترګې ټیټې وساتي، او د خپلو شرمګاو، د خپلو فرضو، د خپلو فرجو حفاظت وکړي. دا د دې دپاره ډېره پاکي ده. بېشکه الله جل جلاله په هر هغه څه خبر دی چې دی یې کوي. او بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. چې زنا ته مور نږدې کېږي، نږدې هم مور ځي، ځکه دا یو ډېر فاحشه ناوړه عمل دی، یو ډېره بده او غلیظه لار ده. د زنا حواله زنا بد نظري ده. در څو چې یو څوک مسلمان، یو ځوان، یو پیغله د نظر حفاظت ونه کړي، د زنا څخه ځان نسي ساتلی. نو ځکه الله جل جلاله اول دا خبره وکړه چې نظر لاندې که، دویم و الله فرمایي چې د خپلو ځانونو حفاظت وکړي. ځکه چې د نظر حفاظت ته ونه کړې، نو د خپلې ځوانۍ ساتنه ډېره ګرانه ده. خو ځکه اول نظر د زنا حواله زنا چې کومه ده هغه بد نظري ده، چې ته یو چا ته وګورې، د هغه تصویر ستا و زړه ته راسي، بیا د هغه سره ته د خواهشاتو پوره کولو یا د هغه سره د دوستي او د ملګري جوړولو منصوبې بیا په خپل زړه کې جوړوي، چې څنګه ته پر هغه باندې قدرت پیدا کړې، څنګه ته هغه لاس ته راوې، څنګه ته په هغه باندې قبضه واخلې. ځکه الله جل جلاله په ډېره ټینګه صدا وفرمایله چې د مؤمنانو ته ووایه
چې دا خپل نظرونه لاندې وساتي. لکه څنګه چې الله جل جلاله نارینه‌و ته دا حکم کړی دی، دغسې زنانه‌و ته ښځو ته هم دا فرمایلی دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم مؤمنانی چې کومې ښځې دي هغو ته هم ووایه چې نظرونه لاندې وو. لکه څنګه چې د نارینه دپاره بدنظري حرام او ناجایزه ده، دغسې د یو ښځینه دپاره د یو پیغله دپاره هم پردی خلکو ته پردی نارینه‌و ته کتل ناجایز او حرام دي. هغه که په ټي وي کې ورته ګوري، که په فلم او ډرامه کې ورته ګوري، که په بازارونو کې ورته ګوري، که په کور کې ورته ګوري، که پر بیابان باندې ورته ګوري، چې هر ځای ګوري، که در پردې در چولو ورته ګوري، که په چادرې کې ورته ګوري، حرام ناجایز دی. ځینې کسان دا وایي چې زه خو په بد نیت نه ورته ګورم، زه د خواهش د وجې د شهوت د وجې څه نه ورته ګورم. نو عزتمنو، کله چې انسان ته یو شی خوند نه ورکوي، د ده په زړه کې خواهش نه وي، د ده پر طبیعت باندې ونه لګېږي، نو هېڅکله به هغه ته دی ونه ګوري. چې دی ورته ګوري نو د دې وجه دغه ده چې د ده پر زړه باندې لګېدلې ده، ده ته یې خوند ورکړی دی، ځکه دی ورته ګوري. ځکه عزتمنو، کله چې یو انسان اول و یو شي ته ګوري نو په هغه وخت کې د ده خواهشات نه وي، خو بیا هم چې د ده پر سترګو ولګېږي نو بیا د ده زړه غواړي چې د هغه سره تعلق پیدا کړي، نو سوکه سوکه بیا د هغه سره خواهشات هم پیدا شي. نو د دغه وجه څه د شریعت کې د کتلو څه منع راغلی. که خوند در کوي او که نه در کوي، که اوس فی الحاله خوند نه در کوي، خو څو وخت چې بیا ستا تعلق ورسره پیدا شي بیا هغه بغیر ستا چاره نه وي. ځکه چې کله طبیعت ورسره ولګېږي بیا هغه نه ښایست غواړي نه بدرنګه غواړي. ځکه زموږ په پښتو کې یو متل دی، خوب چې درسې بالش نه غواړي، زړه چې عاشق سي ښایست نه غواړي. نو بیا چې ستا زړه پر ولګېدی، هغه که ښایسته دی او که بدرنګه دی، بیا د هغه سره ستا ناسته ولاړه او کتل ناجایز دي. ځکه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې نظر د شیطان د غشو څه یو غشی دی، فمن ترکها من خوف الله اثابه جل وعز ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. کچیرې څوک د الله د ویرې څخه کتل پرېږدي، د نظر را بچ کړي، الله جل جلاله به دی ثابت قدم وساتي، دی به ایماندار وساتي، او د ده په زړه کې به د ایمان خوږوالی پیدا کړي. مطلب دا چې څوک بدنظري نه کوي، له غرضونو او داسې نامحرمو انسانانو ته او ښځو تصویرانو ویډیو فلمو ته نه ګوري، د الله جل جلاله د بیرې څخه پرېږدي، نو د دې خوند به دی په زړه کې محسوسه کړي، او د دې په خوند به دی پوهیږي. او دا هم چې څوک نظر را وګرځوي نو د شیطان لعین د دوکو وسوسو سبب په امن کې وي، څنګه چې دا خبره په تجربه سره رسېدلې ده. او بدنظري کول د شیطان لعین له غټو جالونو څخه یو فولادي لوی جال دی، کوم چې مسلمانان خاص کر حافظان، طلبا، علما او داسې نور خواص هم په داسې ناوړه عمل کې ښکاره کیږي او بدنظري کوي. او بدنظري کول د ابلیس لعین یو ناولي او مهلکه لار ده. ځینې نارینه او ښځینه چې څه نه څه د دې په بد پوهیږي، په بدي یې پوهیږي، مګر کله چې د خوشحالي ودونه یا بل داسې یو حالت وي، په هغه وخت کې بیا د دې څه دغه بد ورک وي، بیا په هغه ځای کې نه د ځان حفاظت کوي نه د نظر حفاظت کوي. او ځینې بیا داسې وي چې هغه ګڅه دا ناجایز نه بولي، روا یې بولي او ځان ته بانې لټوي، او دا وایي چې موږ ښه نیکان او رهبران او مشران خلک لیدلی دي چې هغه پر دې لار باندې روان دي. ډېر سخت افسوس دی پر داسې خلکو باندې، پر داسې طبقه باندې چې ناروا کارونو عملونو ته، ناوړو عملونو ته لارې لټوي او هغه ته ښه عمل وایي، او نور خلک رجال په دلیل کې نسي، حالانکې دا هېڅکله دلیل نسي جوړېدلی. که چیرې یو څوک په ناوړه عمل کې لګیا وي، هغه که هر څومره غټ عالم وي، هر څومره غټ مفتی وي، هر څومره غټ شیخ وي، د هغه مقصد دا نه دی چې دا عمل جایز دی، د هغه په غلط عمل کولو سره هغه عمل جایز کېدلی نسي، نو دا هغه هم نیول کېږي او تا به هم الله نسي. نو دا دلیل هېڅکله څوک ځان ته نسي نیولی چې ما پرانی مشر ولیدي، داسې فلمونه کتل یا ډرامې کتلې یا زموږ سره یو ځای ناست و داسې کارونه کوله، دا تا ته دلیل او بهانه نسي جوړېدلی. پر تا دا لازمه ده چې ته د ګناه څخه ځان وساتې،
دا نه د ضروري چې یو بل یو ګناه کوي نو هغه دې تا ته هم جایز سي، هغه به هم په دې ګناه سره ځان هلاک کړي او ته به هم ځان هلاک کړې. نو عزتمنو د ټولو څه د مخه د نظر حفاظت لازمي او ضروري دي. انشاءالله په دې هکله به نور معلومات هم ستاسو سره شریک کړو. تر اوس مهاله دومره کافي و. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.